بیازان خوږ د بلال تر منارو دی رسېدلی، اذان خوږ د بلال تر منارو دی رسېدلی، یو شور د انقلاب تر قافلو دی رسېدلی، یو ټیټ نشو چاته سر زما هر څو دی که مات شوی غرور ملا هماغسې تر غرو دی رسېدلی. زه هم په خپل وار سره ټولو راغلو درنو شاعرانو ادیبانو ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ وی. غزل وایم بیا یو نظم د کوچنی تنویر صاحب اجازه خو ده. وای څومره غښتلی هوښیار سړی زما د قوم د سر سالار سړی، ټول ګلخانان درته لوګی لوګی شه یوازې ته پکې د کار سړی، ټول ګلخانان درته لوګی لوګی شه یوازې ته پکې د کار سړی، او کږو سرونو سره خوند نه کوي لالیه ته مو د داستار سړی، د لر او بر په غم غمجنه یاره د پښتنو د قوم غمخوار سړی، دنګې ځوانۍ نه دې قربان شمه زه لکه نختر لکه چنار سړی، او بغیر له تا د دنیا لوله شي ته خو د سیال د زړګي یار سړی. یو نظم وایمه و یو ورځ به داسې بل رقم چوپتیا شي، یو ورځ به داسې بل رقم چوپتیا شي، اوازه به مې د مرګ په چم خپره شي، څو د زړه یاران به هم ته روغتون راشي، تمثیلي ملګري هم به تر څنګ راشي، زړه به زما وي ستا له غمه چاودېدلی، کلی کور به په بخښنې سره زړه به زما وي چاودېدلی ستا له غمه، کلی کور به وي غمجن له دغه غمه، ټول به وایي اخی جار قربان دا ولې وشول داسې، ولې ته به هم راشي زما د تابوت څنګ ته، ته به وایې مګر زه به یې نه اورم، ډېر فریاد ډېرې ګیلې به راته وکړې، ها د تیر وختو کیسې به راته وکړې زما، تیرې خاطرې به در یادېږي، هغه ویښې تورې شپې به در یادېږي، دا زړګی به دې په بل رقم ته ډک وي، اوښکې ځي به دې له سترګو تر ګریوانه، نور به نه وي لیونی سیال په دنیا کې، اوس به ډېر ورپسې ته وکړې ارمانه، زړه به کلک کړې مګر بیا به ژړا وکړې، په اخره کې به دغه ټپه وکړې څنګ کې مې قبر ورسره جوړ کړی، ما په دنیا کې ډېر یوازې پرېښیونه، او زه د دیدن ته وم راغلی، لالیه خړو خاورو نه در پرېښودمه، لالیه خړو خاورو نه در پرېښودمه. ډېره مننه.